empieza a pasar la danza. Como es tanto de el coordinating starting. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون سورة بقرہ 113-114 نمبر آیاتنا اول ترجمہ وقالت اليهود ویلیو یهودیانو لیست النصارى على شيء چندی نصارا په دین وقالت النصارى ویلیو نصارا لیست اليهود على شيء ندی یهودیان په یوشی شین مراد دین وهم يتلون الكتاب او دوی عالمانو د کتاب لستی کتاب كذلك قال الذين ذكرن وي اغ خلق لا يعلمون چن پویدل مثل قولهم د قشن وینا فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله فیصلو کې دی پورا د دوی په منځ کې پورا د قیامت فيما پاغس کی کان چودی فی پای کی اختلافون اختلاف کوونکی ومن ازلم سوق دی غیر ظالم من دا اچانا منع مساجد الله منع الناس مساجد الله چې خلق منی کوي د الله کتاب جمعاتنا ايذكر فی اسمه چې یادول شپای کی نوم د الله وسع فی خرابها او کوشش کوي داغه په خراب والی اولائک ما کان لهم دا کسان ندی دا وې د پاره چې داخل شاغیتا الا خائفین مگر یریدون کی لهم فی الدنیا دوی د پاره خزي شرمندگی دا ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او دوی د پاره په آخرت کې عذاب دی لوی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء د يهود د پارا زواجر او خباستون شروع دي مخی آیت کریمه کی د دوی داوا باطلا یعنی د بران عقیده سره داوا د جنت ذکر شوا او باغی باندې الله رد ذکر کو داغه د پاره قاعده ذکر کړ دا یو بل زجر دی لیلیهود او داوی خباست خلاصه دا چې په خپل منځ کې د دوی اختلاف شتا یو د یو عقیده نه مني بل د بل عقیده نه مني د دې وجنا دا حسد او زد او عناد او تعصب د دوی اندرونی دے بارانی دے مفسر وای د دوی خپل تعصب آغا مفزد تعصب آخر درا یعنی د تورات والو انکار د انجیل نا دا وسیله د پار د انجیل د قران دا او کم کسان چې د انجیل انکار کوي اچاغه يهود دي د نصاراو د کتاب نه نو دا مفسری د پاره د انکار قرآنی یا بعض علما په بل طریقه حل کوي چې يهود او نصارا په خپل منځ کې په مسائلو کې متفق دي د وقلوبهم شتا په خپل منځ کې زړونه مختلف دي نو اے پیغمبره چې دوی په خپل منځ کې مختلف دي نو تا خو بیخی نه منی
با الفاظ دیگر دوی په تورات کی تصدیق د انجیل شتا او انجیل کی تصدیق د تورات شتا او دوی په ښه عالمان دي د تورات والا په انجیل پويږي د انجیل والا په تورات پويږي او د دې باوجود د یو بل سوي پردان باندې د پاسه کوي نه بلکې خپل سوي په پاسه کوي نو ته بیا سوال نه پیدا کیږي دوا علتونه دي یو علم سره د جاهل نه څه مطلب یعنی علم وسشته خو الله ورته جهل زګوي چې په خپل علم باندې عمل نه کوي او دویم ضد او عناد بس دغه اختلاف وجوا فرمای وقالت اليهود واليهوديان ليست النصارى على شيء ندی نصارا په یو شی باندې یعنی نصارا او عقیده خراب ده ليست النصارى على دين ندی نصارا په یو دین یا ندی نصارا په یو صحیح عقیده مطلب يهود انکار کوي د نصارا او د عقیدینا وقالت النصارى او وای نصارا ليست اليهود على شيء ندی يهوديان په یو دین یعنی یو نه مني بل نه مني وجسد وهم يتلون الكتاب او ها دای وجنه دا تعریض دے په دوی باندې حال دا دے چې دوی لولي کتاب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت الله علیہ کتاب دی اقتضاء الصراط مستقیم هغه کې لیکلي دي چې دا مثال د دې امت د علماو دی چې اصول کې اتفاق دی په عقاید کې اتفاق دی لیکن صد فروعی مسائل د وجنا دی یو بل تکفیر کوي دا سفروعی مسائل نه د یو بل تکفیر کوي یو ملام الله منی بل ملام الله منی یو ملا رسول الله منی بل ملا رسول الله منی صحیح ده یوم غذاب قبر منی نو بلم عذاب قبر منی یوم شرک نه کوي نو دا بلم شرک نه کوي لیکن په یو بل باندې د کفر فتوا لګي پس کې پر رفع الیدین کې یو وی رفع الیدین شتا نو بل وی نشتا نشتواله صحیح وی نشواله صحیح وی دوړ طرف ته احادیث شتا نو دا دومره اختلاف نه دی چې په یو بل باندې د کفر فتوا ولګي یا یو بل مثال دا دی یو عالم وی ير امین پته زوایا بل وی په قرار وایا دا یو دی یو تکافر وی دا بل دی بل تکافر وی لیکن د جانبین نه وجه الترجیح ځان لشه دی او فتوا د کفر ځان لشه دی دلائل بیانول په شریعت کې داخه کار دی یو طرف ته ترجیح ور کول داخه خبره ده خو دومره تعصب او دومره د زړه د یو بل نه جدا کول چې په یو بل باندې د کفر فتوا لګول د یو بل سلام نه اخستل د یو بل نه مخ اړول دا په اسلام کې نشتا الله رب العالمین ته دا ډیر ناخوښ دی چې دو مسلمانان د یو بل صدا سے حسد کی چې د یو بل نه مخ واړي دا په الله باندې ډیر مشکلات راځي هم الله باندې ډیر سخت ادا کار نو دا فرمایي چې وهم یتلون الكتاب او دا يهود نسوارا چې کم دې دولی کتاب خو سره د علم نه دوی په خپل علم عمل نه کوي لکه یو تلخیص والا یا مختصر والا یا متوال والا یو مثال ذکر کوي یو سړی دی عالم دی او بل سړی ورته ویل کا الصلاه واجبه مزګره فرض دی نو عالم ته خو پته ده چې مز فرض دی خود خو علم کړي دی خو عمل پې نه کوي علم اشتا خو عمل پې نه کوي دی به عالمي د منځ اهتمام بنه کوي کوي نه کو یا کس عمل وکړو نو پروايم نه کوي ګناه ته ګناه نه ښکاری نو الله پاک کوئی چې دغه عالم د خر نم زیات دی بل ځکه الله پاک فرمایي چې دغه عالم د سپینم زیات دی چې د کې لالچ دنیوي شته لیکن د الله سیمینه کم ده وهم یتلون الكتاب او دوی لولي کتاب اوس وجه خي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الله وس علم کړي خود علم اخري مرتبه ته نه رسیدلې علم خلک هر سره کوي
یو څو درجه یو 15 درجه وای خو بیا د علم نستاب شي او د علم په دې دنه قانونو کې دی ګوتی اونوي او د چرته دنیاوی کار پسلار شي یا لاړ شي سعودي عرب ته یا لاړ شي دوبۍ ته یا ټي ټي پی ټي ماستر ولګي یا په سکول کې پرنسپل ولګي یا په های سکول کې ماستر ولګي کاغانی نو کلاس پور خو چرته تلېنی وای شي کنه یا دې په بجلو کې نوکار شي یا دې په وابډه کې نوکار شي یا دې په نادرا کې نوکار شي غټ پټ کې والے په نادرا کې د جنکو سناسي غټ پټ کې والے ټرانسفارمر ته خطلې الکتا خو بخاری ویلے پڑھتا ہے بخاری جو بلا عشق محمد اسے بخار آتا ہے مگر بخاری نہیں آتی ستب الله دومره یقین نشي طالب ورونې درکې تا بخاری ویلے دیو په کالج کې سټوډنټ ټاون ته اے بی سی زوته پوه شي کنه اول تور تول صفن 28 میلال ش قران کریم خلق تو وایا قسم دې کومنګ ډوړې په کموالی پویګو نه ماستری نه امامي نه خطیبانی لیکن ډوړې الله داسې طرف نور کوي چې من خیس لا يحتسب سبا ګمانم الله ډوړې درکې ته هم نو داسې عالمان چې په خپل علم په منهج صحیح نه روان الله فرمایي لا يعلمون دوی نه پويږي نو چې کله نه پويږي نو مثل قولهم د قشن خبرې بیا د خلې نوزي اوس د اختلافات بسکیږي او فالله يحكم پس الله و فیصلو کی بینهم د دوی په منځ کې یوم القیامت ورځ د قیامت الک ورځ د قیامت قیامت ولي وای قیامت ته ولي وای زکه قیامت ورته زکه وای چې یوم یقوم الناس لرب العالمین قیامت ولاری ته کنه یوم یقوم الناس لرب العالمین یو صحابی دې دا آیت کریمه ویو د شپې او مانځه کې شروع شو و یوم یقوم الناس لرب العالمین एकदम سوچ را لې خو عربي خلکو معنا باندې پویدو بیا و یوم یقوم الناس لرب العالمین نبیا و یوم یقوم الناس لرب العالمین نو چې یو 15 پیری آیت وایو نو غون دو رکعاتونو کې دقه یوم یقوم الناس لرب العالمین او په چغو چغو باندې 2-3 غنټه وجړل هغه ورځ چې الله تبارک خلق ټول ودرېږي د یو افسر مخ کې چې ولاړی د فوج د جرنیل مخ کې چې ولاړی د بریډیګر مخ کې چې ولاړی سړي خیال دی سړي باندې سونه hebat راځي یا د جج مخ ته چې ولاړی یا د یو لوی عالم مخ ته چې ولاړی یا د یو دنیا د عہدی او د یو بل او دا یوم یقوم الناس لرب العالمین الله تبار انسان ولاړی او ترمذی شریف حدیث دی وی الله په خپل تپوس کوي الله چې په خپل تپوس کوي نو زم چې دا بلا څنګه کوي خدای پاک دې خیر را پیښ کی خو یې سب وایو ښا الله بل تسوي وی ښا الک علم می درکړو څنګه دې خلقو ته ورسو الک عمر می درکړو عمر کې رسو کړو الک ځواني می درکړوا سدي پکې خوخو الک مال می درکړو نو پکې می دی وګټ پکې می دی خرج کو څو ته پوښتنه دي لا تزول قدما ابن آدم حتى يسأل عن 5 وفي روایت عن 4 سلور ته پوښتنه به الله کوي یا 15 نو دا ډیره سخت ورځ ده ها الله و فیصله کوي یوم القیامت پرز قیامت فيما كانوا في يختلفون پاس کی چې دوی اختلاف کو اختلافات فیصله به الله کوي ومن ازلم ممن منع مساجد الله داش پغم زجر دی د پاره د يهودو د آیت خلاصه خدا دا چې ظالم دی هغه انسان چې هغه د الله د جمعات نه خلق منی کوي چې په جمعات کې د الله ذکر کیږي او د ورته لکه جمعات ته بنرازي او جمعات تی استوران کی خلق پکې مړ کی او جمعات کې اوران کی نو درې اقوال پکې زمونږه صحابه کرام او مفسرین ذکر کړي یو قول پکې داري چې بخت نصر د نسواراو بادشاہ او بخت نصر هغه مسجد اقصی وران کړه او يهودي مانځت نه پر خودل پکې الله پر رادو کو
چې دا کار نه پکار. دویم قول پکې دا دی چې دینه مراد نبی علیہ السلام دی. مسجد حرام ابو جهل او داغه مرګرو په زور واغسته او پیغمبر پاک تی رويست او هغه پکې مانځتا نه پرې خو. دویم قول دا دی. او دریم قول دا دی چې دا امام قرطبی دی آخری قول ترجیح ور کړی دا چې دا هر جماعت ته مراد دی چې په کم جماعت کې اوس دی جماعت کې اوسړی مونږ کوي او تور ته چاله کوم مکه او شابه جماعت بندو نو دا ګناه ده. او کاسي پکې اوسړی شپه کوي به پکې مو پرېدا ځکه څه پته لګي چې ملټری دی پټه کې نو غلب کې مو پرېدا خو مونږ پابندي باندې لګي د مونږ پابندي به پکې نه لګي او نو په کتاب چاله کا زما به منی کې زما جماعت ته بن راضي کم زمونږ دا پښتانه اکثر سادهګانی الکه وې دا زما جماعت دی نو یاد ساته چې په جماعت کې زما رااله په جماعت کې مون نه کی ځکه هغه ته وې ارض معصوبه حکمی تور سره الک انک یو سره وې چې دا زما جماعت ته سبه سپاکوم سپاکوي کنه زدا زما جماعت ته زو په کې مونږ کوم نو کوستا جماعت ته بالکل یا زما جماعت ته زو په کې د الله ذکر کوم یو شل پیره به کې کوا اوس دا جماعت زمونږ ټولو دي زیوه متاسو اوري نو کوم دا سی وای چې لکه دا زمونږ جماعت ته مونږ په کې درس کو یا سکو دا مرګري اوري نو دا خبره ده خو کوس په دې طالب ته وای چې لکه تزا او زه په کې درس کوم ته نو دا ګوره دا طالبان خو په کې اکثر نه پردم چې لو پر طالب نو په دې کې هم ګناه نشته وای شپه خیر به هر حال د جمعات نه خلق من کول ګناه ده صحیح شو. منع مساجد الله د جمعاتونو د الله پاک نه شیادی کی پای کې نوم د الله جمعات کې بسو کارونه کې یو د الله یو بد الله ذکر پکې کې او یو پکې مونږ کې او ډېر مزه کوي کنه چې په دې جمعات کې سړی مونږ کوي او نه دي څوک وای نه دي څوک ټکای بلکې چې کم سړی مونږ راشي مونږ ورته دواګانې کو او بلکې دا سړی د انسان په نظر باندې خخ کاری چې کم جمعات ترازی دا چې وخم تیر شوه دی په دنیا کې چې مونږ به خلکو په پټه کو مونږ به خلکو په پټه کو اوس هم داسې شته څوک د ښکارا مونږونه چرته کولای شي. مونږ یو رشتہ دارو وای په چین کې مونږ درې مرګري د سروانو دلته ماته په دې کور کې خبره کوله وای مونږ درې واړه د پروانو او وای ما یو د انبار تاسو یو وای زوما وای مونږ ول چر راشه د مونږ کو ویل ته جانمازم خور کو او د کرکټ رونو دا غي نه خو په قبول باندې ودرېدو وای دوه رکعاتم چوک قرار د پولیسو گاډي ودرېدو وای شابه راځي استه گاډي ته نو درې پونډه بسمري وای دای جرمانه کړو او 3 غنټې جیل موږ راک 3 غنټې جیل راک چې تاسو په لار کې مونږ کو چې په لار کې به مونږ نه کې دا خو مسلمانانو عبادت موږ نه مونږ او چرته جمعات کې پټي کوي یا په خپل کوارټر کې زاریګه د اسلامي ملک نه بیا مکمل اسلامي خو نه دی خو پابندي پکې نشته. دا مونږ شکر وباس خبره چې څوک منی کوي نه لا مونږ پکې بدمعشیم کوو او ملک مونږ بدمعشیم کوو کنه او مونږ پکې الحمدلله آزاد خو ذالک فضل الله کدا د امریکای په خوا خوي نو مونږ غلامان وي یا د بل یو سړی په خوا خوي او کې دې شي د الله خپل رحم په منګه الله مونږ ته اجازه راکړي مړه منځونم کوي او تلاوتونم کوي روجیم نسی تاسو د چا پلار سو وایزا پرون یو ځکه یو مرګري خبره کوله یو ملک یادو ویل ته به روجي خپل ټیکس داخلي مسلمان چې روزه نسی د یوې روزي څخه پیسې به داخلي چې مونږ دا روزه نسو د ماخام باغه حکومت راضي او وستان ته جمع کوي ته به جرمانه داخلي د روزي ها الله پاک شکر الحمدلله چې مونږ نه ټیکس داخلو د مانزو اسم نه داخلو نو جمعات کې به الله نوم یادېږي وصافي خرابها او ظالم دی هغه سره چې جمعاتونه خرابوي نو ظالم دی هغه بادشاہ چې په جمعات باندې دماکه کوي کافر دی هغه انسان چې په جمعات کې خودکش دماکه کوي ظالم دی هغه انسان چې جمعات باندې رون را پرې دی خلق مانزه ته ولاړ دی او دې په غټ شعر وګورئ دا غون جمعات په ور کېنی دې ته خرابېدل وای خرابېدل ته وای کنه او دویم داري دویم خورر وسیع مطلب دی ښا چې دې په دې کې د دنیا خبرې کوي سبګي کوي د دنیا خبرې په جمعات کې کوي نو دا خراب هاش دویم داري چې شرک پکې کوي دریم داري چې بدعت په جمعات کې کوي
نو جمعتونه به د بدعت نه پاک ساتي، د شرک نه به پاک ساتي، او د دنیا د خبرو نه به بالکل پاک ساتي. دا جمعتونه الله تعالی ګران دي او قیامت کې وای دا جمعتونه به الله ته شفاعت کوي یو مسلمان چې دې سړی ما کې مونږ کړي دې کې ما کې مونږ کړي دې کې په دې خاریو کې دا مشران نه دي لکه دې ګلابات کې ماته معلوم دي او په دې تنګي کې هم داسې کسان شته او اخوام شته ثوابي طرف ته چې ما د پېشمنی ټیم کې جمعات ته 500 شپې ته 150 سلوي خو شل مشران راځي او په هغه جمعات کې د شپې تهجد کوي او خو مزیدار معمولی جوړ کړي معمول دا شته پکې ښا او زمونږ خو دغه سیستم نشته ځکه چې مونږ یریږو کو جمعات رالو کنه او د چا که شکر نو تاسو سره ومنډه کړی یا کور او کنه زه خیر کور کې خو ډېر ثواب دی تهجد کور کې ډېر ثواب دی هغه یو سړیو نو هغه بروجي نه نیوي سبه کول روجي به نه نیوي کنه نو یې خځه ته ویل چې ما پښمنی ری خوخه نو خځه هم غریبه تنگ شوا چې ول ظالم روجي نه نشو پښمنی او درې پراټي وي ول چې ظالم ویل دومره پورا کافر خو نه مکان د پښمنی مسلمان خو یې مکنه نو موږ د ماخستان مسلمانان چې د ماخستان جمعو کو د شپې هم د چاپلار بیره پاسه ها وصافی خرابها کوشش کئی داغه په خرابواله کې اولئک ما کان لهم دا کسان لا یجوز لهم ندی جایز د دوی د پاره چې داخل شدي جمعات ته الا خائفین مگر یریدون کی کم بوزدل سره جمعات تر ازینو دی بیریږي داخل شو کنا د مکی معظمه مشرکان بشي به جمعات تر تل مسجد حرام ته نور چیدل با د وحشی حدیث ته تیار دی او د ابو سفیان واقعه ته یاد ده او ډیر صحابه کرام چې مسلمانان شو بیا کله چې نبی علیہ السلام په شاهانه انداز کې مکه ته رااله په څنګه انداز کې رااله په شاهانه انداز کې او اتمه هجری وا ډیر مذهب کولا چې پیغمبر علیہ السلام د سی وختو چې د تتل او په جړه مکه والو په جمعات کې نه پرې خو دو او رور اغل تپا غار سور کې دریش پیو کړی او ابو بکر صدیق صاحب حدیث یاد دی او په جړه جړه لاړې او هغه کافر ته د اسود راو وي اوس پر زمانه خدای بچ کی نبی علیہ السلام الله ته سوالو کو داغه آستن نشپیر باندې هجرت خو الله پاک سره نظام دی الله رب العالمین دا بادشاہ د کائنات دی اته کاله پس اق پیغمبر هغه غریب پیغمبر د ډیرو صحابه سره روان دی په مکه معظمه باندې حمله وکړه خلق ول وس بسکی زکه چې صحابه خو شهیدان شویم ډیر زیات پټیول شړ کړیو د پیغمبر پاک علی السلام ته دو ډون طلاق ورکړ شو د نبی علیہ السلام دو ډون وی اغیل چې کم دی د ابو جهل ابو لهب زامن طلاق ورکړو د دې نه غټه دښمنی بلشتا نه غاخونه ول شهیدان کړیو په کانو باندې اشتلو دا پړې مبارک د اینو راکوي اوس او ترې چې کم دی امیر حمزه هغه اتل سټوټي په وحد کې پروتو نو عقل دا وای چې پیغمبر څنګه مکی ته راځي نو عام حکم بکې د مرګ اصلاحي خبر نه کوم استاد بس درس نو عام حکم بکې ټول مرکه استا لیکن پیغمبر علیہ السلام بارک الله وای چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پیغمبر خدا الله رحمتو سخت دشمن دی ابو سفیان د نبی علیہ السلام تریم دی او خرم شو لیکن نبی علیہ السلام ته ډېر نقصان رسول یو چې څنګه را روان دي نو عمر فاروق سے پسې تر رويستا وای ابو سفیان یو خدای بدرانه بچ گئی خدای پاک ابو سفیان مخکې منډه واري عمر فاروق سے ورپسې واري پر خدای نه एकदम د نبی علیہ السلام خواته ورلې دا الله نبی بچ می کوي ایمان می راوړو لکه چې هغه د منافقت ایمان وای بس کلمه می ویل ما پرېدا عمر فاروق ته ما نبی علیہ السلام ول چې کم سره د ابو سفیان په کور کې داخل شنو هغه ماف شو دون عام اعلان چې کم سره تور وګورځي هغه ماف شو چې کم سړی ځان په دروازه بند کړه هغه ماف شو چې کم سړی لاس اوچت کړه لا اله الا الله دا پوجا ته هنځ اپوي نو هغه ماف شو تقریبا 14 احکامات پیغمبر علیہ السلام د معافی جاری کړ ټول چې بس یو سره نه جنگيږي هغه ته مونږ سمو د چا پلار جنگیدل شي یو سره ماپ نشو یو سره چې هغه ابن اخطف د پیغمبر ته کنځلي کړې وي نبی علیہ السلام چې یو سره کنځلي وکي
بس دته بالکل مولت نشته د وجل پکار دی د مردارول پکار دی نو هغه معاف نشو هغه لاړو د خانه کعبه علاف ونیو د خانه کعبه علاف ونیو د سره چې دا علی سیف بالقسم په خدای دا خود خانه کعبه علاف ته کنا چې د پاسه په کینم نو واجنم دی نو علاف نیول ورچیږي علی سیف په سوروخه ته دا سری تیو لاند را پرې وته نبی له سلام ورته مړی کا خکار دو ول د ماته ګستاهی کړی دا او چې کم سړی د پیغمبر ګستاهی وکي نو هغه سکیږي هغه نه معاف کیږي الا خائفین باندې مې پوي کړی کنا د دقه الا خائفین دقه مطلب دی حرم ته بیا چې کافر راځي نو رچیږي او د پیغمبر رحم ته وګورخه عثمان صاحب هغه عثمان صاحب نه مشهور بل عثمان صاحب دی وس چې د چا سچا بیان د حرم دی دوی خاندان دی نو د چابیانه اوس پلاس کی دی ولچیږي بر خانه کعبه پچت ناشتي علی سیف ته الله استاو کړو چابیانه ته واخستي او دو پړقه وو ورکه چابیانی پیغمبر پاک एकदम آیت را لې چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چابیان دي سړی ته واپس کا او د ایمان راوړي هغه سړی مسلمان شو پیغمبر پاک ول چې د قیامت د ورځې پورې چابیان دي خاندان سړي اوس هم دغه خاندان سړي چابیانه بس هغه کو بادشاہ تم کلاوي او کو وزیر ته کلاوي او کو خو کو بتا دا اق خاندان دی اوسم تاریخ والوي چې دا اق خاندان دی او دا ابن باز لیکلی فتاوا کی چې د قیامت د شپېلې پورې په پیغمبر علیہ السلام په جبه دا خبره جاری شوی چې د قیامت پورې به دوی سي چابیانی او دا وي الا خائفین دا شخام نو لهم فی الدنیا د دوی د پاره په دنیا کې شرمندگی دو په آخرت کې به عذاب عظیمی الله دې عمل توفیق را کی آیت کریمه کې لګ باس نو ځکه ما اصلاحي خبرو نکړه الله دې عمل توفیق را کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره عذاب